هغوی ته چې د وطن له حالاتو لري او په خپلو کاروبارونو کې مصروف دي. پوهیږئ چې ستا د بوټه ورته نورو اضافي مصارفو باندې دلته یوه کورنۍ له لوږې بچ کیږي او پر نیمایي بیا د یو یتیم کفالت کیږي. قمر مو له داسې اړمنو کورنیو خبروي. بسم الله کړه او دلته یو کورنۍ له فقر وژغوره. یقیني یم چې د دوی پر خوشحالۍ به د وجدان پر تا شاباسي ووایي او له ستر روحي سکون څخه به برخمن شي. دلته بیا نه تنها دوی بلکې په لږهاو کورنۍ درته د خیر دعاوې کوي. نو څومره ستره خوشبختي.